که سړي نه څه مقصد وي که د هغې دپاره ځي څه ضرورت وي چېرې دا کار راله وکړي یا څه خاص څه خبرې د هغې دپاره بیا ځي نور هسې نه ځي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بانډچي تپوس ته لاړ بعضو روایتونو کې د نوم راغلی د قیس ابن ابي حازم وكان اذا دخل على مريض يعوده قال لا بأس طهور ان شاء الله هذا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا طریقه وا اوس یو ادب ته اشاره کوي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا طریقه و چې د بیمار تپوس به کوو نو دا به ورته وي لا بأس طهور ان شاء الله لا بأس معنی څه ده یعنې د سوچ خبره نه ده د سوچ خبره نه ده طهور ان شاء الله د دې بیماری د لاسه به الله ستا ګناهونه ورېږي پاک به دي نو دې کې ادب او دا ادب ډېر دي ننني درس کې خو نه کېږي ځکه چې وخت په ختمېدو دی او را روان درس به د دې آدابونه شروع کړو د بیمار تپوس چې کېږي د هغې څه آداب وي څه طریقه خو وي که نه او په دې باندې زما یو مکمل تفصیلي بیان هم شتي مکمل تفصیلی بیان ما کړی دی په دې نټ کې میلاویږي هم که سرچ پې وکړئ د بیمار د تپوس آداب مکمل ما یو بیان په دې باندې کړی او زموږ یو کتاب هم انشاءالله نږدې ورځو کې را روان دی الموعظة الحسنه په هغې کې ما یو دې عنوان باندې خبرې کړي دي ښه تفصیلي بحث پکې شوی دی چې د بیمار تپوس له ځینو الله به دله څه اجر درکوي او د بیمار تپوس له چې ځینو په څه طریقه به ځي او څه به کوي او څه به نه کوي نو یو ادب پکې دا دی چې مریض سره داسې خبرې وکړه چې د ده دا حوصله ډېره شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم لا بأس لا بأس څه معنی سوچ خبره نه حوصله وله څه کړه حوصله وله ډېره کړه یو حدیث کې راځي نفسو له فی اجله په ژوند کې وله تمه پیدا کړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ژوند کې وله تمه پیدا کړه زموږ د عباس چې هلکه ته خو ته ختم یې نو که هغه کې لږ ډېره سایي یو هغه ته به ختمه شي او دا په تا څه بیماري وه هغې دا په اوهو زموږ هغه نیا مو یې د لاسه مړه وه او زموږ هغه ترور د یې د لاسه مړه وه او دا ښه کېده پکې نشته خو ځایې چې څو پورېږو الله دې اوس تا له صبر درکړي نه نور دا نه ښه کېږي داسې خبرې شوې ته د هغه تپوس ته ورغلی چې حالات یې ښه شي که نه ورغلی حالاتو خرابولو له که حالاتو خرابولو له ورځي بیا خو ستا په تلو کې خیر نه دی شر دی بیا خو مه ځه د بیمار خواله سړی په دې ورځي چې د ده دا وخت پاس شي دی خوشحاله شي دا سخته پې لږه کمه شي نو تا خو له سخته څه کړه دونه ښه ډېره کړه دغه شان دي ډاکټرانو کې هم داسې بعض ډاکټران په دې آدابو باندې پوه وي بعض نه وي پوه او دا آداب ګوره سړي کې د ډاکټري او انجینري ډېر سره نه راځي ګورې شرعي آداب دا چې کله انسان دیندار وي دا پکې راځي ډېر ډاکټران موږ لیدلي چې د خبرې کولو چل ول هم نه ورسي او داسې ډاکټران موږ لیدلي چې انسان ورته حیران شي سره د دنیوي علمه الله په هغوی کې دومره خیر او برکت او دینداري اچولي سړی ورته حیران شي نو یو نیم ډاکټر پسې خواله ورشي مړم که راوړو په ده څه کوي چې دلته م راوړو او دا مړی هم دلته راوړو نو هغه غریبه بیمار هم ختم شي او هغه خپلوان یو نیم ډاکټر خواله چې ورشي هغه ستا ورسره نه 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 ته به ښه شي انشاءالله دا معمولي خبره ده علاج به دله وکړو د الله په توفیق سره ته ګورې څو ورځې بعد به ته روغ نو نیمه شفا دې خبرو کې ده نیمه شفا په دې خبرو کې چې ته د بیمار خواله ورشي او ښایسته خبرې پیغمبر صلی الله علیه وسلم لا بأس طهور ان شاء الله دا د پیغمبر وی عادت و فقال له نو هغه ته هم ده وي لا بأس طهور ان شاء الله هېڅ خبره نه ده دې بیماري د لاسه به د الله پاک کړي هغه بانډېج ورته اوس پته هغه وي کله هېڅ پاکوالی پاکوالی پکې نشته ولې وی بل حمه تفور وي په ما خو داسې تبه ده چې خوټ کېږم ته ماته وایي چې دا به د ګناهونو ته پاک کړي په ما وی داسې تبه ده چې خوټ کېږم بل حمه تفور یو تبه راغلې ده چې انسان خوټ کوي علی شیخ کبیر په بوډا سړي راغلې ده دا بانډچي بوډا سړی تزیره القبور او مقبرې ته به په نږدې ورځو کې ورسوي او ته د سوچ خبره نه ده
سختې خبرې وکړې. ما وویل ته به د خوټ کېږم، بوډا سړی یم، انجام به مې دی چې یو څو ورځو کې به چېرته ځم؟ مقبرې ته به ځم. سبحان الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناشنا جواب ورکوي فنعم اذن، نو بیا دغه شانتې شي نو ته چې څنګه وې ته یې خو حوصله ورکول او ښایسته خبره یې کول، هغه خو نه منه. فنعم اذن، نو بس بیا دغه شانتې شي. دا حدیث امام بخاري راوړی. امام طبراني چې کوم روایت راوړی په هغې کې دا دي فما امسا من الغد الا میته، سبا له بیا مړ هغه سړی، سبا له هغه سړی څه هغه مړ پروت. نو بعض علما وایي چې یا خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم لکه دا یو قسمه خیرې وکړي چې زه بس صحیح دی، دعا یې وکړي چې ته څنګه وایې داسې دې شي، یا مطلب دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې ته وایې چې خوټکۍ مې او قبرونو ته مې بوزېږو، بیا به داسې وي نه. او یو هغه دقه شان شوه چې هغه بانډچي څه شو، هغه بانډچي مړ شو. نو دې ځای کې د ادب هم بیان شو چې ته د بیمار خواله ورځې نو څه به کوې، او دا پکې بیان شو چې څه به وې لا بأس طهور انشاءالله. دا ویل پکار چې دا یاده کړې دا جمله لا بأس طهور انشاءالله. هېڅ ته سوچ خبره نه ده وایي. یو سړی عربۍ کې نه پښتو کې دی وایي هېڅ ته سوچ خبره نه ده. د دې بیمارۍ د لاسه به ستا ګناهونه کم شي، او د بیمارۍ د لاسه الله ګورې ګناهونه داسې ریجي که نه. یو حدیث به راشي صحیح بخاري صحیح مسلم کې، هم دې باب کې روان دی، عبدالله بن مسعود روایت دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دا بیماري د انسان دا ګناهونه داسې ریجي کما تحط الشجرة ورقها، لکه څنګه چې دا ونه خپلې پاڼې ریجي، دقه شان دا بیماریانې ګناهونه ریجي. او د الله په هر کار کې څه د الله په هر کار کې خیر. ها کله دغه کار کې شر په نسبت د انسان، خو په نسبت د الله په ټولو کارونو کې څه دی خیر دی. لکه اوس یو سړی دی بیماري پرې راغله، په نسبت د انسان دا خیر دی که شر دی؟ شر دی، تکلیف دی، مصیبت دی. په نسبت د الله د باندې چې د بیماري الله راوسته په دې چې د ګناهونه کم شي او درجې اوچتې شي، مقام یې اوچت شي، او که مړ کېږي نو چې الله سره په داسې حال کې میلاو شي چې د ګناهونو نه صفا شوی. دا اوس خیر دی که شر دی؟ خیر دی. نو د الله په هر کار کې خیر دی، د الله په هر کار کې لوی لوی حکمتونه دي. په دې باندې به اکتفا وکړو ځکه چې دې نه بعد چې کوم حدیث دی په هغې کې د دم مسله ده، او د دم دا مسله تفصیلا بیانول غواړي. انشاءالله پر روان درس کې به باقي حدیثونه پوره کوو. الله سبحانه وتعالی دې څومره مسلمانان چې بیماران دي رب العالمین دې ولې روغ صحت ورکړي، او الله سبحانه وتعالی دغه بیماري د لاسه د هغوی درجې اوچتې کړي، او الله سبحانه وتعالی دې موږ د بیماریانو نه لرې ساتي.